اولنۍ قربانۍ والا دلته شهید جنرال عبدالرزاق تېر شوی دی چې سر یې ورکړي. پر دا خاوره باندې ډېر زمریان تېر شوي دي. دلته دې د پنجاب ریاست پر موږ باندې ظلم نه کوي. موږ ډېر لوی تاریخ لرو. موږ ډېر سرکار یو مهربانه ذات دی. په سټیج باندې ناست د آل پارټیز د ټولو مشرانو او همزولو په اجازه به زه په خپل وار یو څه مجلس درته وکړم. دوستانو موږ په داسې ښار کې ژوند کوو چې په هغه کې بلکل ځنګلي قانون دی. د ځنګلي قانون لا یو څه اخواته نن زموږ 45مه ورځ ده. 45مه ورځ ده. موږ دلته ډېرې مجبوریانې لرو. د هغه مجبوریانو باوجوده موږ دا پرلت ته راځو، کښېنو، د ورځې او د شپې پکې ناست یو. لیکن دا ظالم ریاست، دا جابر ریاست زموږ اواز تر اوسه نه دی اورېدلی، نه پر دې باندې غور کړی دی. موږ مطالبه کوو د پاکستان د وزیر اعظم څخه، د ګورنمنټ څخه، ستاسو دا ظلم څومره زموږ سره کوئ. پکار دی زموږ د دغه پرلت جلد سے جلد دغه مطالبې ورحل کړي. او بله خبره، دلته پر پولیو والا مستیانې شروع کړي دي، په کلیو کې بدماشانې کوي. زه د دې سټیج ته خوا ورته وایم که تاسو بدماشي شروع کړه، په والا او بېله لاس تړلي مې دې سټیج ته راولو. دلته به بدماشي نه کوئ. پولیو بنده ده. موږ پر قومي سطحه بنده کړې ده. دلته به پولیو موږ ته نه راوړي. زموږ دلته ځوانان د لوږې مړه سوي دي. دلته زموږ ماشومان مړه سوي دي. موږ ته پولیو نه غواړو. موږ خپل حلال روزګار غواړو. موږ ته به حلال روزګار راکوي. پولیو والا که مې زموږ په کلي په علاقه کې ولیده، په والا په پښو یې بیا راوځړوو. بنده ده پولیو. نه غواړو داسې پولیو. او بله خبره، یو څه به د خپلو مشرانو تاریخ سره شریکم. پر دا خاوره باندې ډېر زمریان تېر شوي دي. دلته دې د پنجاب ریاست پر موږ باندې ظلم نه کوي. موږ ډېر لوی تاریخ لرو. موږ دې دا سرکار نه موږ جوړه کوي. دلته احمدشاه ابدالي تېر شوی دی چې د هغه څه به د هندوستان هندوانو بلب وایي. دلته میرویس خان تېر شوی دی. دلته خان عبدالصمد خان شهید تېر شوی دی. دلته فخر باچا خان تېر شوی دی. او پر دې خطه باندې اولنۍ قربانۍ والا دلته شهید جنرال عبدالرزاق تېر شوی دی چې سر یې ورکړي، خپل سر یې قربان کړي. لیکن د دښمن ته ماتې نه ومنله. دلته عثمان لالا تېر شوی دی، سر یې په دار کړي، لیکن د چا خبره نه ومنله. دلته مولیاني شهید تېر شوی دی. دلته داسې نور ډېر شهیدان تېر شوي دي. دا ستا ظلم موږ په یو صورت نه درسره منو چې هر څومره مې ورته تنګ کړې، هر څومره مې ستړي کړې، موږ هغه نه درسره منو. دا ته چې کوم ظلم کوې، بس دی، نور دې دا ظلم شروع پرېږده. موږ به دې سرکار ته وایو چې تا څنګه قانون جوړ کړی دی، څنګه به دې خپل قانون نه شرمېږې. دلته ستا کم نظام برابر دی، کم سیستم دی برابر دی. دلته که دې هسپتال راواخې، دلته که دې منشیات راواخې، دلته چې دې هر ظلم شروع کړی دی دا په خپله تا شروع کړی دی. ته دلته زموږ د پرلت دغه مطالبې نه منې. دلته چې ته غل ونیسې، ډاکو ونیسې، 10 منټه بعد یې برته علاقې د هغو سره لاره وړې. دلته چې دا مسلمان درته ناست دي، د دې 45 ورځې کېږي ته اواز نه اورې. تا له شرم پکار دی. او په کړو ته شرم نه لرې، تا له حیا نه درځي. کاکړه ته به ځان ته په کاکړ وایه. لږ شرم وکړه، لږ احساس وکړه، لږ د ځان سره فکر وکړه. دغه مظلومان ازار لري، قسم په خدای. لکه پرویز مشرف چې کینسر شو، ته هم دا رقم کینسر کېږې. دغه مظلومان ازار لري، دغه سپین ازار لري. دلته ماشومان د لوږې ناست دي. تا له شرم څنګه نه درځي؟ ته څنګه حیا نه لرې چې ته زموږ پر دې غریب ولس کې روزګار بند کړی دي؟ 15 ورځې کېږي. تا له شرم پکار دی. ورکړي سپا ورکړم، لا دې ماته څه په نالت درته وایم. بیخي دلته مشران ناست دي، د جذباتو خبرې نه شم کولی. ډېر حیا راته درېږي د دې شپږ ژوړي او مشران سره چې دوی ماته ناست دي. او زه تر لیکه به ووځم. دوستانو زموږ خپله دا مطالبه ده. 15 ورځې کېږي سرکار دې زموږ غمه وخوري. اول دا جنګ دی ګټلی دی. انشاءالله تعالی تاسو ته به زیری راځي. دا ټوله جنګ چې دی دا ستاسو په همت ګټل کېږي. که تاسو دا رقم په اتفاق وو، اتحاد ولا، انشاءالله د دنیا هر ظالم مجابر ته به موږ ماتې په ګډه ورکوو. هغه بیا ولاکه پر موږ وخوري. دا کینې دلالان دې واوري. موږ ته په کمزورې سترګه مه ګورئ. موږ بې غیرته نه یو. قسم دې مې په خدای چې دا اوس مشران اجازه راکړي. په لا اله اول باروت زه پر ځان درته وتړم چې پلار زه
خیالت یې پر پټاو کړم کمزوري سوچ نه راته کړي موږ بې غیرته نه یو موږ کمزوري نه یو موږ خالي د خپلو مشرانو عزت کوو د هغو احترام کوو د هغو پر لاره ځو موږ ته دې څوک کمزوري سوچ نه کوي مشران ډېر ناست دي نور چې مو نه اخلمه تاسو ته به هغه ویناوې کوي ډېره مننه کور مو ودان ژوندي اوسئ